السلام علیکم زما ګران مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو چې تاسو به په تمنل باندې به دا تصویر کتلی وي د پښتو سندرغاړي نیلو د نیلو ټیسټ یو موزي مرد لپاره چې هغه ته دا ویل چې ستا مونږ ته چې کم حالات دي کم ستا سره دا چې کم ټوخې لګېدلې نو داسې ښکاري چې پتا کې دا موزیک ورس ده نو دا هغې ټیسټ جوړ تر اوسه پورې نیلو ته د هغې ټیسټ نه دي ورکړی شوي دي هغه وایي چې ما له تاسو زما ټیسټ راکړئ آیا چې پازیټیو دی نیګیټیو دی ما ته دا موزي مرض شته که نشته چې ما ته شته دی نو بیا ما ته ووایه چې نشته بیا ما ته هسې زه ټارچره شوی یم ډېر زیات اذیت ما ته میلاویږي نو هغه ډېره پریشانه شوې ده هغه دا غواړي چې ما له زما چې کوم ټیسټ شوی دی ما له راکړي نو زه چې دی نو په کلارې په سکون باندې کېنم خو هغې ته هغې ټیسټ نه دی ورکړی شوی نو هغه دونه مجبوره شوې ده ډېر سخت جړل نو هغه خودکشي دپاره تیاره شوی وایي چې ما له نه راکړي نو زه خودکشي وکړم نو مونږ دا نه غواړو چې نیلو خودکشي وکړي نو زمونږ دا ریکویسټ دی ګورنمنټ ته چې د نیلو چې کوم ټیسټ دی تاسو نیلو له د هغې ټیسټ ورکړئ آیا چې پازیټیو دی نو هغې ته هم پته ولګي چې نیګیټیو دی هم پته ولګي خو داسې یو کس چې دی نو تاسو د هغې سیمپل وړي دي هغې ته تاسو د هغې رپورټ نه ښایي هغه ډېر زیات ذهني ټارچر هغې ته میلاویږي نو داسې نه دي کول پکار د هغې چې کوم ټیسټ دی رپورټ دی هغه تاسو هغې له ورکړئ چې هغې ته پته ولګي آیا زما رپورټ چې کوم دی پازیټیو دی نیګیټیو دی نو دا ښه خبره خو نه ده یو کس چې هغه ته څه پته لګي هغې ته دا موزي مرض نه وي نو هغې ته ذهني ټارچر داسې میلاویږي یار زما رپورټ نه دی راغلی ما له رپورټ نه راکوي نو ډېر زیات اذیت کې هغه کس وي نو زموږ دا ګورنمنټ ته درخواست دی د هغې چې کوم ټیسټ شوی دی هغې ته د هغې ټیسټ واله ورکوي نو هغه لږ ډېر زیات په ټینشن کې د هغې ټینشن ختم شي بس ملګرو دا زما پیغام و چې څونه شیر کولی شي شیر کوي ګورنمنټ ته دا زما میسیج ورسي د نیلو چې کوم رپورټ دی هغه نیلو له دې ورکړي بس دا ضروري میسیج ما یې خپل ملګرو سره شیر کوم چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کړئ خپل کمنټ راته وکړئ والسلام